السلام علیکم ګرانو ملګرو، انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. لطیف مهربان و بیا هم ستاسو خدمت کې له یو نوی ویدیو سره. دوستای عزیز، قبل از اینکه در مورد ویدیو امروز صحبت کنم از شما خواهش میکنم که صفحه فیسبوک ما لایک کنین و همچنان چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین و دوستایتان خواهش کنین تا بین از ویدیوهای ما دیدن کنن و ویدیوهای ما در مورد آموزش های درآمد آنلاین است و دیگه موضوعات است که شما میتونین به او راهنمایی کنین. خب دوستای عزیز، امروز میایم در قسمت از وبسایت علی بابا. البته شما میشه نام از وبسایت شنیده باشین، شما میشه در فیسبوک هم فعلا دیده باشین. بسیاری فیسبوک ها است که صفحه های فیسبوک است که فروشات آنلاین میکنه. نو کچیر تاس کتلی در اکثر صفحه چه آنلاین شایان خرڅوي دوی له علی بابا وبسایت نه خپل کوم توکي یا کوم شایان چې دوی راغواړي هغه له دې نه راغواړي او بیا یې خرڅوي. نو یمونږ نننۍ موضوع ته د باندې به زه دوه ویډیوګانې تاسو ته جوړوم. یو دا چې د علی بابا د سایت معرفي کېدل دي، او بل دا چې تاسو څنګه کولی شئ له علی بابا سایت سره شیان واخلئ. البته په افغانستان کې تاسو به ناست یئ او تاسو په چین کې شی څنګه واخلئ له هغه سره او څنګه بیا لاسته راوړئ دلته افغانستان کې. خب دوستای عزیز، د ویدیو اولی ما قسمی که ما گفتم موضوع ما است که وبسایت علی بابا چی است، چطور کار میکنه و کی بنیانگذار عزیز. خب اگر شما اینجا ببینین alibaba.group.com ببینید alibaba group holding limited a Chinese multinational conglomerate holding company specializing in e-commerce, retail, internet and technology. ببینید یک سایت e-commerce است، صحیح است. دیگه براتون گفت که در مورد با استفاده از تکنولوژی و اینترنت فروشات میکنه. سایت e-commerce است، خود که شما خاطر میفهمین. ببینین اینی استاک، قیمت استاکش از نیویورک استاک اکسچنج که قیمتش 202 میلیارد دلار است. سی ای اوش فعلا دانیل جنگ است. میبینیم خب چنانی است. ریوینیوش اینقدر پیسه چین است و اینقدر میلیارد دلار آمریکایی میشه از 2019. البته که ریوینیو مفاد 2019 فاوندرز که از جک ما است. اصل کل کار دیگه که پیش میره اینی شخصیتش میره به نام جک ما است که جک ما البته دوباره جک ما شما بسیار میشه خوانده باشین. این جک ما است. این میبینید یه خود جک ما است بسیار یک انسان موتیویشنال، بسیار یک انسان با تجربه، بسیار یک انسان خلاق است. اگر شما در مورد دی بخونید خمالگرو جک ما تا مونږ تاسو راشو جک ما فعلا ایده وبسایت یا وبخیر دی کمپانی مشري نه کوي. فعلا هغه ځان رشایر کړی دی او کمپانی مشر څنګه چې موږ تاسو مخکې ولیدل ډینیل جنګ دی، صحیح شو. هغه دی اوس هغه مخته وړي. ښه نو راځو دې باره کې اوس چې دې ویبسایټ کې څه شیان دي، څنګه ویبسایټ دی. دا موږ به تاسو وکړو د علی بابا website.com افیشل سایټ ته به راځو. په دې به څه کوو، کلیک کوو. دلته وګورئ اول تاسو څه شي ته ضرورت لرئ. دې لپاره که تاسو غواړئ د سره خریداري وکړئ باید تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ. ګورئ ما اکاونټ خو دغه دی، ما اکاونټ تیار دی کې جوړ کړی دی. که تاسو به راشئ دلته به تاسو څه کوئ، تاسو به وایي چې کریټ نیو اکاونټ درته وایي. کریټ نیو اکاونټ کې نور شی نشته، یوازې ګورئ ما خدای لطیف مهربان دلته ګورئ یو اکاونټ دې سره لرم. تاسو فقط کریټ نیو اکاونټ ایمیل ادرس مو ورکوئ او ایمیل ادرس بیا به کنفرم کوئ. نور شی نشته، فقط ساین اپ ورته وایي. صحیح شو، ساین اپ دې وکړو. هغه نه بعد راځئ ګورئ دلته راځو. موږ تاسو که دلته وګورو د ویبسایټ کې کوم شیان دي ببینید. مای مارکټس، ویکل اینڈ اکسسوریز، هیلث اینڈ میډیکل، کنزیومر الکترونیکس، اپارل، پیکیجینگ اینڈ پرینتینگ، ماشینری، بیوتی اینڈ پرسنل کیر. بسیاری چیزا ببینید داره، بسیار در چیزا داره. باید اگه شما میخواین کدام چیز مخصوص سرچ کنین شما باید اینجا ببینید اینجا آپشن سرچ که داره شما باید اینجا ببینید. اینجا بس چی نوشته میکنم من نوشته میکنم که با ما ببینید خودش ما که الکترو نوشته کنم بسیاری چیزا رو سکو. الکتریک سکوتر درست است. ببینید من الکتریک کار بکنم که موتور برقی میگم با ما سرچ کنم. صحیح ببینید شما ببینید این موتور برقی رو شما ای آورد. شما ببینید با موتور برقی دیگه پرزجات شد دیگه بسیاری چیزا است. ببینید from India from Vietnam. این وبسایت یک وبسایت است که شما هر آن چیزی را که شما میبینید که در بازار، در مارکت، در یک فروشگاه بسیار بزرگ فروخته میشه در این وبسایت است. هر چیز است. هر ببینید اینجا اگه ببینید شما ببینید ایسا که چاینا الکتریک ویکل کار جینگ اینی الکتریک ویکل است. کانتکت سپلایر. اینجا اگه شما دی چت ناو کلیک کنین شما اگه اکاونت داشته باشین من اینجا ببینید من اکاونت دارم. شما اکاونت میبینید های لطیف اینجا من اکاونت دارم. ساین ان است که من ساین اوت کنم. ببینید شما باید اکاونت داشته باشین. باز با میتونید شما چیکارین چت ناو کنین که تامین نفر میتونین چت کنین.
ببینین قیمت دی موتور سعی کنین چی گفته، از $15,000 شروع تا $28,000 مینیمم. اگه شما فرض کنین آردر میتونین، حداقل باید شما یک تا از این موتور آردر کنین. مکسیممش یا که شما چقدر زیاد که میخواین درست است، کمش یک دونه است، مکسیممش که هر قدر شما بخواین اما قدر برتون و که هستن رای میکنن. در افغانستان البته یگانه وبسایت علی بابا است که در افغانستان دلیوری داره. در افغانستان براتون اموالی که شما خریداری کنین براتون رای میکنن. خدران ملګرو دغه وبسایت دی کې ډیر زیات شیان دي. کوم شی ما ټولش تاسو په ذهن کې راګرځي هغه په دې کې شته. البته کټګوریز ګور کړل تاسو راشي ټولز هارډویر الکتریک ټایز هابیز ډیر زیات شیان دي په دې کې. کوم مرته کوم شی تاسو غواړئ ګوره فرض کړئ کوم ماشینری ته راشو صحیح دی. ګوره ماشینری ته راځو ګوره د ماشین دی پکې وګورئ تاسو. دا هر کمپنۍ له دوی سره خپل قراردادونه لري. تاسو ډیر په اسانه کولی شئ چې دوی سره ارتباط ولرئ. که تاسو چیرې دغه کوم فیسبوک پاڼې چې دي چې آنلاین شیان خرڅوي هغه ډیر پیسې له دې سره لاسته راوړي. اوس ډیر خلک په دې کارو کې مصروف دي. تاسو کولی شئ چې په خپل همدا یو بزنس ځانته شروع کړئ. فرض کړئ د $500 یا د $1000 نه دا بزنس ځانته شروع کړئ. دا بزنس په ډیر کم وخت کې یعنې په یو کال کې به تاسو متوجه اوسئ تاسو به ډیره زیاته ګټه کړې. خو تاسو باید داسې یو شی له دوی نه راوغواړئ، داسې شی راوارد کړئ چې هغه دلته یعنې د استفادې وړ وي، خلک هغه استفاده کوي او خلک هغه د خلکو ضرورت وي. صحیح شو؟ دغسې یو شی وغواړئ. دیگه دوستای عزیز این بود ویدیوی اولی ما در مورد وبسایت علی بابا. دیگه در مورد ویدیوی بعدی بود ما انشاءالله شما را نشان میدم که شما چطور میتونین از این وبسایت در افغانستان نشسته خریداری کنین و همون چیزی را که شما خریداری کردین او را در افغانستان به دست ببرین. با امید دوستای عزیز که ویدیو امروزی ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. در آخر از شما خواهش میکنم که لطف نموده چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین و همچنان صفحه فیسبوک ما را لایک کنین. نور تر بل ویدیو پورې تاسو ګرانو ملګرو ټول په خدای سپارم. خبر ولرئ. د خدای په امان.